الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز و محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د شپې د خوا نوکان اخیستل، نوکان کټ کول څه حکم لري؟ بعضې کسان وایي چې د شپې د خوا نوکان کټ کول د بې برکتۍ یوه سبب ګرځي. الجواب وبالله التوفیق. محترمه، د شپې د خوا نوکان کټ کول هیڅ مشکل نه لري. بهتره خدا ده چې د جمعې په ورځ د جمعې تر لمانځه مخکې څوک نوکان کټ کړي، نوکان واخلي. خو چونکې که څوک د شپې د خوا مثلا د ماښام تر لمانځه وروسته یا ماخوستن نوکان کټ کوي، شرعي ممانعت، شرعي مشکل په دې کې نشته. الفتاوى الهندیه کې یو مختصر حکایت راخیستی دی چې حکیه ان هارون الرشید رحمه الله سأل ابا یوسف رحمه الله، د امام ابو یوسف رحمه الله څخه پوښتنه وکړله چې د شپې د خوا نوکان کټ کول څنګه دي؟ امام ابو یوسف رحمه الله ورته وایي ینبغي، دې کې څه مشکل نشته، دا جایز عمل دی. نو هارون رشید رحمه الله ورته وایي ما الدلیل علی ذلک، دې باندې څه دلیل دی چې ته وایې د شپې د خوا پر نوکانو کټ کولو باندې څه مشکل نشته؟ امام ابو یوسف رحمه الله ورته وایي چې قال علیه الصلاة والسلام الخیر لا یؤخر، د خیر کار باید ونه ځنډول شي، د خیر په کار کې باید ځنډ رانه شي. نو دا د دې دلیل دی. د نوکانو اخیستل د خیر کار دی، چې څنګه موقع درته پیدا سوله، که د شپې که د ورځې کټ کولی څه مشکل نه لري. الفتاوى الهندیه جلد 5 صفحه 358 او داشان تفهیم المسائل جلد اول صفحه 403. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.